علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. نو ویډیو کې درته هر کله وایم دوستانو، ډیر افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته راغلې ده. په ثوابۍ کې ډیر غټ ظلم او زیاتی وشول. په ثوابۍ کې دوه ښایسته ځوانان رونه چا ډیر په بې دردۍ سره قتل کړل. دوستانو، چا قتل کړل او ولې قتل کړل؟ او دوستانو، د دې پلار د دې قاتلانو باره کې سوي او پچا باندې داوا ده. دوستانو، کچره تاسو د مکمل معلومات نه ځان خبرول غواړئ او د پلار خبري اورئ چې آیا پلار یې څه ویل چې زما زمن چا قتل کړل او زما داوا پچا دی. دوستانو، دا ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې تاسو د مکمل معلومات نه خبر شئ چې دا دومره ظلم او زیاتی چا وکړل، په څه وجې وکړل، ولې وکړل چې ښایسته ځوانان یې قتل کړل. دوستانو، ویډیو کتونه مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل کې نوي وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. زمونږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره دررسي. دې سره د ټلۍ نشانه مو چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ. تاسو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعیا مخه ته راغلې ده. په ثوابۍ کې دوه ښایسته ځوانان رونه چا ډیر په بې دردۍ سره قتل کړل. نو دا ویل کیږي چې دوی خپل تره قتل کړل. دوستانو، پلار یې میډیا ته خبري او پولیس ته دا خبرې وکړي چې زما دعوه زما په خپل رور دی، ځکه چې د ما د دمکي را کړې وه چې زه به ستا زمن قتل کم که تا مال ځمکه رانه که. دوستانو، ورور دا هم ویل چې دا زما وړوکی ورور او زما نه یې خپله ځمکه په زور باندې غوښته، نو د دې په وجه باندې دی ظالم زما زمن قتل کړل او زما دا دوه زمنو چې دا هم قتل کړل. او زما د حکومت نه او د پولیس نه دا درخواست دی چې د زما ورور ته سخته نه سخته سزا ورکړي، ځکه چې زما د بل چا سره هیڅ قسم ظلم او زیاتی او دشمنی نشته، نو زما سره به داسې کار ولې کوي. نو دوستانو، د دې په وجه باندې خپل رور ورته دوه زمن قتل کړل او ځوانان زمنې ورته قتل کړل. دوستانو، د دې نه بعد پلار ډیر زیات وجړل. دوستانو، یقینا چې ډیر د افسوس او د خفګان مقام دی. دوه ځوانان قتل کول او مړه کېدل دا ډیر غټ سړي ته زور ورکوي. دوستانو، که چېرې تاسو زموږ د چینل مخه نه سبسکرایب کړئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ.